دی د ککر وګوره که نه سر یې وګوره دومره سر دی د ده وګوره دومره دی ماشوم وګوره هغه جلکې وګوره که نه شرافته ماما لاس ورکه لاس جوړ په خیر ښه دا څوک دی السلام علیکم زه چېرته راغلی یم څه کوم چا څنګ کې ورځم دا هغه ځای دی چې کله موږ قمر بنسټ افتتاح وکړه شروع کړه اولینه ویډیو دا وه نو دلته راځو تاسو دغه کور تعمیر به هم ووینئ دا الحمدلله موږ ور جوړ کړی و دننه ورځو هغه ورونو چې د حالت نه نه و خبر کیسه یې نه ده لیدلې نو هغه درته بیا دوباره ښیم دننه ورځو پوښتنې ته یې راغلي یو راځئ دروازه ور وټکوم خو دخوا جمعې ورځ هم ده او دې خوا مسجد نږدې هم دی راځئ سرور کاکا ستړی مه شې جوړ په خیر 300 ورکړه جوړ خراري ده سال سیادت خدا خیر خراري په ده خیر ساتیر ده خو په خیر راغلی څنګه سیادت خدا شکر ده ته خو مغه شی ماشاءالله ولا څنګه کې دنیا ژوند ده څو کاله مخکې راغلي وو موږ یا تقریبا 15 کاله به مخکې 15 کاله مخکې موږ سرور کاکا ته راغلي وو بیا ځه عمل ته راغلی یم تاسو بیا ته هم را دعوت کړی پښتنې ته بیا راغلي وو الله دې خوشحاله لره موږ دننه ځو هغه ماشومان ګورو اجازه ده تاسو ته راځه مهرباني راځه ما چې کوم کور ته خو راغلو دروازه مې ورته ټک ټک الحمدلله دغه کور موږ ستاسو په هڅو دې خلکو ته جوړ شوی دی سرور کاکا دې معیوبینو ته دا شرافت دی دا احمد سیر دی هغه رونا ده دا څه ده کلثوم الله تعالی نظام ته سړی کله فکر وکړي که نه زه یو خبردار درته وکړم چې دا اوس په کوم حالت کې که نه که په هر حال کې خو رب ته سجده وکړو شکر وباسه چې الله الحمدلله په دې حال باندې دی به د ورځې څو پېرې جوړې جامې بدلوي انجینر صاحب شپږ دقیقې اووه دقیقې دا میک ځان ته نږدې که دا میک شپږ اووه دقیقې د ورځې جامې بدلوي او چې داسې مریض شي نو بیا هلته جوړې ورته به موږ بدلوو چاره نشته د دې دا وینځل څنګه یي دا به دا مور به لګیایي او دا به وینځي دا به یو شرافت ستړی مه شې څنګه څنګه خپل کنټرول نشي کولی دا کنټرول کې نه دی ګوره خام یو خبره درته وکړم دنیا ده دا وخت تېرېږي که نه خو چې انسان دغه خپل کوم نعمتونه الله تعالی ورکړي هېڅکله هم دی په دې فکر کې نه په دې سوچ کې نه خو چې کله ته دغسې خلکو سره رخصېدې د ککر وګوره که نه سر یې وګوره دومره سر دی د ده وګوره دومره دی ماشوم وګوره هغه جلکې وګوره که نه چې کله ته دا اوس ته دا ویډیو ګورې که نه فقط دې ګریوان کې لږ فکر وکړه او بیا د خپل ماشومانو ته مو ګوره خپل فامیل ته دې مو ګوره او بیا لږ دې ته سوچ کې راړ شه که نه فکر وکړه چې یا الله چې موږ زما اولاد ته زما ماشومان ته زما فامیل ته دا صحت ورکړی هغه دې روغ سالمه پیدا کړي دي بس په دې شکر دی خلاص دا مه وایه چې زه مالداره نه یم دا مه وایه چې زه موټر نه لرم دا مه وایه چې زه کور نه لرم خو فقط د دې صحت ته وګوره داسې فامیلونه ډېر کم وي چې په یو کور کې دا معیوبه دا به د مشري شرافت بیا ورپسې دا ورپسې احمدسیار ده ښه دا دی احمدسیار پسې رونا ده رونا پسې دا کلثوم ده نو یو مړ شوی ده څلور کاله هغه هم داسې و هغه هم دا تاسو په رب باور وکړئ که نه قسم دی چې زه کله کله دا سوچ ته راولم که نه د هغه شکرګزاري کوم په پړ مخې ورته سړی په سجده باید وغورځېږي سرور کاکا سره موږ الحمدلله په کافي اندازه مرستې مخکې کړې وې چې کله قمر بنسټ شروع کېده اولینه ویډیو د دی وه تاسو شاید زیاتو اکثره کتلي وي خو اوس لپاره موږ ورته یو څه ناسو خوراکي مواد دا شی هم ورته کېښودل زه فقط د دې احوال پرسي ته راغلم چې دی حالات څنګه دي هغه ورونو چې دی دا فامیل نه نه خبر هغه ګورم اوس هم که څوک غواړي دې سره مرسته کړي انشاءالله زه حاضر یم زه بیا هم ورسره راځم بیا به هم راځم دا سړی سپین ږیری دا سړی مستحق دی ما انجینر صاحب سترګې هم کار نه کوي یعنې اول کې ما جای ته په قرآن شریف کې راوستی څه وایې په خدای قدر ته درو ما دا خو انجینر صاحب دغسې مشکل موږ ته پیدا خیر الله به اسانه کړي نو داس دی کاکا انسان چې څومره ته خو بیا داسې غمونه هم دي نو دې ته به ځورېږي که نه ځورېږي ځورېږي ورته چې قسم په خدای ده چې پرون نشته زه ګل دې په مخ زه په نس خراب شوی یم تر اوسه پورې زه دي چې دغه مریض دغه و که دغه و خولې نس نه شو شبخانه کې بستر و دغه درې ورځې کې شبخانې نه مې راوستی ده 8,000 روپۍ مې بل چا نه اخیستي دي بل چا نه په وزر باندې چې ده ماته راکړي چې دا بستر ده دغه مې بیولې ده هېڅ چاره یې نه وه ډاکټرانو ویلې چې 8 نه شپې دا بستر شي
چې بستر نشي چاره نشته او دلته وظیفه مې د لاسه لاړه په روز کالي د دې اسد میاشت کې د دې امتیازم پرتوب کې هرڅه هغه هم پرتوب کې دا د غم بوجي مور ده نو دا د غم بوجي مور ده او زه یم بس الله به د دې په بدله کې ان شاء الله ته خدای جنت درکړي صبر کنه اوس خود دې کوم علاج نشته بس فخالي صبر بدره کې والا جنت درکړي دوستانو خالی دې خاطر راغلم چې تاسو ته دا ویډیو کوم فقط د خپل صحت د خپل فامیل هغه صحت ته یو ځل وګورئ یاداوري درته کوم نور زه څه نه وایم واتس اپ نمبر لینکونه ستا چا سم مرسته کوئ زه ان شاء الله تاسو خدمت کوم زه ورته راسوم ځکه دا سړی مخکې یو ځای کې چوکیدار اوس هغه چوکیداري هم نشته ځکه سړي نظر کار نه کوي نو کراچۍ نشم چلولی انجینر صاحب د چا مال نشم وړلی قسم په خدای ده کولی وشم نو ورته مشکلات شته الله دې اسانه کړي درته خدای دې اسانه کړي مورکۍ به هم ډېره ځورېږي ډېر هغه هم ځورېږي یا ته یقین په خدای وکړو چې 3 ورځې مخکې زه لاړم ما خپل دوست ده دغه ته کور د ښه کور لري ورته لاړم ما ولې ما ته سودا راکړه وایي تا وایي 22,000 روپۍ سودا وړې ده دا پیسې به له کومه کېږي ته کوم ځای نه ورکوې ته خو پټی نه لرې ته بچي له کوم ځای نه ورکوې ما ورته ویل ما له خدای خو شته که نه اخره ما څه خفه دوکان نه ووتلم بیا بل چا نه مې 2,000 روپۍ واخیستلې هغه وړه چې په 1400 بیا مې وړه راوړه یو 2 پاکټه غوړي مې راوړه اوس خو درته وړه بیا راوړه غوړي مې راوړه ګوره ان شاء الله یو څه به وشي بیا دا خلکو که دا ویډیو کتلو چا مرسته کوله زه د خدمت کې یم صحیح خبر ده انجینر صاحب الله دې خوشحاله صاحب تا خو خبره مې ونیوله یعنې د ما الله چې اوس وګوري که نه دغه ډاکټر د دلته دغه ماشومانو ته وړو بازار ته نه شو دلته دوای تداوي کوو یعنی پس اشاره راشه پښتنه کو ورته سرور محمد څونه قرضدار الله دې ته اجر ورکړي څومره قرضدار یعنی نه پوهېږم چې زه 12,000 قرضدار یم 11,000 قرضدار د ډاکټر سم د دې ډاکټر او د دکاندار به تقریبا یم یو 15,000 روپۍ به زه د هغه قرضدار یم پوښتنه وکوه او دغه حاجي موسی چې ده که نه دغه 10,000 روپۍ قرضدار یم څونه د ده قرضدار یم خیر الله به خیر کړي نو که څوک وي غواړي قرضداري خلاصه کړي ان شاء الله موږ خدمت کوو شرافت څنګه ته ورته وایې څه شی وکړې شرافته ماما لاس ورکړه لاس جوړ بخیر ښه دا راکړه دا راکړه یو یاداوري به دا وکړم چې موږ کوم ځای کې مرستې کړې یا کوم فامیل پوهېږو ډېر داسې حالات خراب وي یو ځل چکر ورځو نو سرور کاکا ته هم دا کور جوړ کړ سیسټم هر څه ورته جوړ کړ اوس لپاره راغلو فقط یو پوښتنې لپاره چې اوس حالات ګورو دا سړی بیا ژوبل دی نو راځئ د ده لپاره انشاءالله یو څه وکړو زه شرافت سره لږ هغه کوم ګپ لګوم شرافت دا څوک دی ته یې دا ته یې دا څوک دی